دا سختي ولې د طالبان د دارالعلوم نه بار ولې دا زما د کلي خلکو نه مخامخ کېدل ولې لارې بنده کړې دهشتګردي کوي وینا کوي په دې طریقه باندې دا د امن طریقه ده دا د امن طریقه ده څه وایي خپل قوم ته بالکل چې څه کوي ولې چې ته د لاین آرډر والا سړی کړ تا زه په جرګه نه یم راغلی ستا ډي پي او صاحب له ما ونه وي ستا ډي اس پي صاحب له ما ونه وي دا بدماشان دي که دا علما دي دا بدماشان دي که دا علما دي زه دا تپوس کوم څه ګذاره شي څه شي فیصلې هېڅ کم په جرګه باندې نه په لاین آرډر باندې په پولیس باندې په مینت وي په سارې وي په څه شي باندې بس شي ضروري ما کوئی ضروري ما کوئی ما په جرګه پوي کېږي باید دوی چې به څه کوي څه وړاندې د څه مسله ده ځان له وسریات د یاري نه یو څه ده بلس نه ډکل دا د کومې مخې نه راغلي دي دا علم نه راغلي دي که دا دهشتګردي او بدماشي راغلي دا زموږ مېلمانه دي دا سبق یې زده کوي دلته که دا دهشتګردۍ نه راغلي ما په دې پوه کړم څه شي چا سره فیصله کوي صبر وکړو چا سره فیصله کوي ما د فیصلې ونه راکړي چا سره فیصله کوي څوک منتخب کېده څه شی به الیاس مولانا صاحب ورته پوهېږي نه پوهېږي رایې ولا ته کېږي خپله وایي دی ورته سیاسي دی ورکړی زموږ مشران لازم مینت اداره یې کوي مشران بېعزته کوي دا مدرسه داسې سړی خدای قرآن ته وګوره په دې مدرسه کې دا تعلیم وي دا شی وي دا دی په دې شي باندې دا به زما د کلي په خلکو باندې راځي ولې مسله دا د کلي لار ده ولې دې مخکې دی کلي فیصله کوله جي دا په کومه طریقه کې دې باچا صاحب کلي نه فیصله کلي نه یې ورکړي چې دا لار به وي دا باچا صاحب کولی اوس هم راغلی که نه هلک غوسه کېږو نه خو دا خوب زیاتې زه چې ولاړ یم امن د دوی د ګولۍ اوچلی شي انجام یې وګوره انجام یې ګوره دوی به پېژني دی چې څه کوي هغه دې وکړي دی چې څه کوي هغه دې وکړي ته په تقریر کې ووایي ته په تقریر کې خو نه خوړم په لوډ سپیکر باندې ووایي دهشتګرد دي والله که دلته طالبان دي دا سړي روپ ته شي دلته ته فساد جوړېږي فساد ګولۍ دې وچلی شي ګولۍ دې وچلی کوي موږ طالبان یو زه ډېر طالب ګولۍ دې وچلی انجام یې وګوره انجام یې وګوره ته په تقریر کې ووایې دا حالت دی دا حالت دی یو زمانه سپین ږیرو په دې کې زموږ خفګان ته وایي زموږ خفګان زما د کلي خلکو سره هاي هاي قسم پر رب دهشتګرد دهشتګرد